د بدخشان ولایت د کان کیندنې په برخه کې تازه بدلونونه اعلان شوي دي. د ولایت د مسؤلانو په وینا د سرو زرو کانونو د خوندیتوب او د چارو د منظم مدیریت لپاره به یو زرکسیز نوی ځواک جوړ او سیمې ته واستول شي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. دغه پریکړه د افغان واکمنۍ مشرتابه له منظوري وروسته عملي کیږي او تمه ده چې یاد ځواک به ډیر ژر خپلې دندې پیل کړي. د چارواکو په وینا د دې ځواک اساسي موخه د پانګونې خوندیتوب، د کانونو د فعالیتونو تنظیم او د عوایدو د راټولولو بهیر منظمول دي. هغوی ټینګار کوي چې د کانونو له عوایدو څخه به د عامه خدمتونو او بنسټیزو پروژو لپاره استفاده وشي څو سیمه ایز پرمختګ ته لاره هواره شي. د رسمي شمیرو له مخې په بدخشان کې شاوخوا 100,000 کسان د سرو زرو پر کیندنه بوخت دي او دا فعالیتونه په څو ولسوالیو کې پراخ شوي دي. اقتصادي شنونکي وایي د دومره لوی شمېر خلکو بوختیا ښیي چې کان کیندنه د سیمې د عاید مهمه سرچینه ګرځېدلې ده، خو ورسره د منظم مدیریت اړتیا هم ډیره شوې ده. بلخوا یو شمېر ځایي اوسیدونکي د چاپیریالي اغیزو او د شفافیت د کچې په اړه اندېښنه څرګندوي. هغوی وایي که څه هم قانونه د کار زمینه برابروي، خو باید د طبیعي سرچینو او د عوایدو روڼ مدیریت هم تضمین شي. د دوی په باور که د چاپیریال ساتنې معیارونه په پام کې ونیول شي او د عوایدو مصرف روښانه وي، نو دا سکتور کولی شي د سیمې د اوږدمهاله پرمختګ لپاره مثبت رول ولوبوي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.